له تورخم څخه بیخي نوي او تازه معلومات راغله. افغان او پاکستانی لوري د تورخم د دروازې او اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. اسلام آباد کې د اسلامي امارات سرپرست سفیر ښاغلی سردار احمد شکیب د تورخم دروازې او اړونده موضوعاتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي ښاغلي آصف دراني سره وکتل. په دې کتنه کې د تورخم دروازې د بندېدو له امله د مسافرو، ناروغانو او سوداګرو د ستونزو په اړه تفصیلي خبرې وشوې. ښاغلي شکیب وویل د دروازې بندېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره یاده دروازه پرانیزي چې هلته بند مسافر او سوداګر ډیر په مشکل حالت کې دي. ښاغلي دراني وویل چې دوی هم په همدې فکر کې دي چې د دروازې تړلو سره دواړو غاړو ته عام خلک متضرره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې له خپلو اړونده اداراتو څخه د تورخم دروازې د ژر خلاصون غوښتنه کړې ده. ښاغلي دراني هیله څرګنده کړه هر څومره ژر چې ممکن وي د تورخم دروازه به د عام تګ راتګ او تجارت پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې دا څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده.